سلامونه او نیکې هیلې لر او بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو ټولو ته د روژه مبارک وي. ما نه غوښته چې په روژه کې زه راشم ویډیو یا لایف وکړم، ولې جانبي بیا ویډیو مې وکتل چې زموږ یو افغان ورور افغاني جامې اغوستې په لاهور کې خپل دوکان لري د کپړو یا د رختونو یا د جامو، او جانبي په ډېره بېدردۍ سره ورځي او په هغې باندې احسان اچي او دا وایي چې دلته پاکستان کې اوسېږي او تا دلته افغاني جامې اغوستې دي او احسان پرې کوي. نو په دې باره کې ده. او بل به درته دا ښیم چې د پاکستان حکومت څومره ظلم د مسلمانانو او د خارجیانو سره کوي او دا کوپارو څومره سهولتونه ورکوي. زما د ماشومانو څومره خرچه ده د میاشتې، څو زره ډالر زما د ماشومانو خرچه ده، هغه د حکومت ورکوي، یا ماته پاسپورټ راکړی یا د دې په ضد باندې مظاهرې. دا ټولې ویډیوګانې ته په دې ویډیو کې ښیم، خو مهرباني وکړئ دا ویډیو تاسې هر یو افغان شیر کړئ او زه د جانبي ویډیو نه شروع کېږم. خو زه یوه خبره کوم چې د پاکستان ولس سره زموږ هېڅ مشکل نشته، که هغه پنجابی وي که سندھی وي که هر څه وي، خو پاکستان حکومت د پاکستان ISI د پاکستان پوځ زموږ دشمن دی. جانبي به ښه یو غوږونه دي کولاو کړه واوره. 9,500 تیارې م راپټې کړي زموږ د افغانستان 9,500 راوړي اوس تاسې په هوایي میدانونو کې بعضې ولاړې دي. 15,000 ټانګونه دي زریدار زری پوش دا دې راوړي پنجاب راپټ کړي غلا کړي دي. زما کابل دی په بل مخ چپه کړی. ستا د وطن نه ماته بمونه راځي، ستا د خسا پاپړ خسا وړه خسا غوړي خسا نور شیونه دي، نه چین اخلي نه ایران اخلي نه انډیا اخلي، دا ټول تجارت په ما روان دی، خسا نه په ما باندې کې. اول د جانبي دا ویډیو وګورئ، زه ورته جواب ورکوم افغانان ورو، خو دا ویډیو هر یو افغان ته ورسوئ چې د دې اصلیت درته وښیم چې دوی په مفتو کې موږ باندې احسان کوي، خوریم یم مړکیم یم تجارت هم په ما کې احسان هم په ما کې. مخامخ شلک دا افغانستان دی، دا وګوره دا دکان افغانیانو ته دا فیسلټي حاصل ده چې پاکستان کې خفص کې لاس کا روزګار کولی شي، او الحمدلله زما خله دا خلک به مطمئنه وي. یا ډیر خلک وایي چې افغانستان والا ته په پاکستان کې تکلیف، تاسو تکلیف شته؟ اورو رئیس تکلیف نه خاصه کومه پیدائش هم دې درا سندل غړ شي موږ دې تکلیف دا ونی سره تکلیف کو نشته د پاکستان حکومت نه کنه نه اورو رئیس نشي خوشاله دا ونی ساجي صاحب ما درا د پاکستان حکومت نه خطا ته تکلیف نشته نه اورو موږ نه نشته درته خوشاله خو خوشاله و شکر الحمدلله وخت تیری کو جون تیری غیر سره لګیاري بس مزور شي خلک چې پاکستان په کنزل کې یاره یو خبره دا کوم خبر بات چيري کناري او ملک شری پوهه هر څوک بدی شي جنو باندې نه پويږي چې څوک چا سره ټایم او زیاتی کنه هغه بیا د شنه فزول خبرو ته ځان دی. د دې حواس سره چې پاکستان زنده‌باد، افواج پاکستان زنده‌باد او پاکستان انټيليجنس ایجنسی زنده‌باد او زما خیبر پختونخوا زنده. دا څه وره د افغانانو ورونو اول جانبي به ته مشر سړی روژې میاشته زه د احترام لرم، ته په کوم جرأت او تا ته د اجازه چا درکړې چې ته لایف دغه لارې او ورځې یو ناڅاپي په دوکان باندې ورنوځي؟ ته څوک یې چې دې افغانان نه دا پوښتنه کوي؟ دغه افغان چې دلته دوکان لري دغه ټیکس ورکوي ستا حکومت ته، ستا د حکومت زما په سر باندې روان دي، ستا د پاکستان د افغانستان په سر روان دي، ستا د موټروي ستا د ایټم بم ستا د ایپسول تیارې دا ټول د افغانانو په سر باندې اخیستي. احسان به زما باندې ته زما باندې څنګه احسان کوې؟ او بل چې ته دا خبره کوې چې ته پاک آرمي زنده باد انټيليجنس ادارې زنده باد، تی ورته وایه چې دلته دی یو دغه بوریا کس لګولی دی د باجوا لګولی، یو نه د پیغمبر ځان ته جوړ کړی بل نه یې ځان ته اصحابي جوړ کړی. موږ ورته ولې زنده باد وایو؟ خپل دښمن ته څوک زنده باد وایي؟ ته انډیا ته زنده باد وایي؟ تا خو زما ماشومان وجلي، تا خو ما ته بمونه رالېږلي، ایسه زه یې تباه برباد کړم. او که ته دومره مسلمان یې دومره ځان ته یو ښه انسان وې نو دغه موبایل دې واله او طارق جمیل داسې د روڼ نه مخکې که او د هیله منډۍ ته یې بوته دغلته ویډیو کوه ته چې دا هیله منډۍ بنده شي دغلته په دغه باندې ویډیو وکړه. یا لاړ شه هغه دغه اوس چې د شانګلې 14 ځوانان د ګلانو په شان ځوانان په 2018 کې ورکو د کولې په کان کې کار کوو په کوارټ کې راووت اجتماعي قبرې چې همدغه ایسای وړي او شهیدان راووته د هغې باندې ته راشه خبرې وکړه. ته زما راځې په افغان باندې د احسان کې چې دلته کاروبار کې تاسې چې سل لکه په خارج کې اوسېږي او کاروبارونه کوئ، تاسې کوم د چا ویډیو لیدلی چې د پاکستانیانو د کاروبار کوي؟ په 2000 په دې انګلند کې تاسې 14 لکه اوسېږي، په 2015 کې دلته خودکشي تاسې وکړي په ټرین کې او په ریل ګاډو کې 55 انګریزان هم خارجیان هم دلته مړه کړ. بل ملک والا کړي دا کار، دا نمک مرداره تاسې هسې که موږ هسو. موږ ته دې ملک ستا افغانان 45 کاله کېږي چې هلته اوسېږي،
یو شناختی کارت پسې دې ړانده کړ یو شناختی کارت ته ورته نه ورکې یو پاسپورټ ورته نه ورکې بندي کړي دي پولیس یې داسې راکاږي داسې راکاږي د هغې احسان په ما کې دا وګوره جان حبیبه دا برټش پاسپورټ دی دا برټش پاسپورټ دی ښه دا تا قسم ته خپل وښیم چې بیا دې دغه رانشي دا ماته انګلینډ حکومت راکړی دا ودې کته دا انګلینډ حکومت ماته راکړی ته ماته وښیه چې تا څه شي ورکړی افغانانو ته بغیر د بمونو نه دې بل شی نه دی ورکړی بغیر چې خپل کور دې پرې وران کړی بل شی دې ورته نه دی ورکړی په دې وطن کې په دې انګلینډ کې زما 2 بچیان په پرایمري سکول کې دي 2 په های سکول کې دي او 3 چې دي هغه په پوهنتون دا کې دي په کالجونو کې دي زما د میاشتې دغه چې د حکومت چې ورکوي حکومت دې سکولونو ته مصرف چې ورکوي $6,000 جان حبیبه زما 20 کاله دلته کېږي $6,000 دا د میاشتې خرچه ورکوي زما حکومت زما په سر زما د بچیانو ایجوکیشن دپاره دا کافر دي انګریزان دي ښه او دلته ستا 14 لکه پاکستانیان اوسېږي او دا پاسپورټونه نه دي دا دلته ستا د ښکته پښتانه زه پې احسان نه کوم زما ورونه دي داسې په زرهاو راغلي دلته داسې پاسپورټونه د افغانانو په سرونو باندې اخیستي احسان به ته زما منې که زه به ستا منم دا خو کفار دي د دې په خلاف باندې موږ کارونه کوو اول ته دا سکولونه وګوره د بچیانو چې زما بچیان کوم سکولونو کې سبق وایي بیا در باندې بله ویډیو ګورم چې په هغې کې موږ د دې ملک په خلاف باندې مظاهره کوو او د دې په ضد خبرې کوو هغې موږ ته سیکورټي راکړې ده ته د یو جوړ جامې د افغاني اخیستې دا احسان پکې دا وګوره دې سکول دی ښه په دې کې زما 2 بچیان دي دې کې زما 2 بچیان دي او دا رخصتیانې دي کرونا وجه هم دا وګوره دې سکول مین دغه دی ښه دا یې مخه ده پوه شوې دا اوس ګوره څومره ښایسته په سوی پوه شوې دا وګورئ داسې او بل طرف هم درته ښیم دا های سکول دی او پرایمري هم درته ښیم دا وګورئ د های سکول مخکې مې چې ته مخ وښودو دی شا دی ها داسې وګورئ ورته په سوی څومره جوړې دا ټول چمن دی شاته داسې وګورئ دا وګورئ داسې وګورئ په کومه سوی جوړ دی 2 بچیان زما دې کې دي صحیح ده دا مې ته وښودو دا وګورئ داسې او دا چې دی پرایمري سکول دی زما 2 بچیان دې کې دي ښه تاسو دا ټول ویډیو ښیم دا وګورئ دا ټول دا بند دی ځکه کرونا ده داسې وګورئ داسې ټول وګورئ دا ټول دا سکول دی کې زما 2 بچي دا پرایمري صحیح شوه ماشومانو ته د پرایمري سکول کې دا ماشومانو ته وړو ماشومانو ته د لوبو ځایونه جوړ کړي دې کې لوبې کوي ماشومان دا شاته دی وکته جان حبیبه د هغه سکولونه چې زما بچیان پکې دغه وي دا د پرایمري او د های سکول دغه مې ته وښودې ویډیوګانې د پوهنتون مې ته ونه ښودې د کالج د لیسې دا $6,000 زما د میاشتې خرچه ده تقریبا 4.5 پونډه کېږي دا ته کولی شي چې ګوګل کې دا سکولونه چې دي دا سرکاري دي مګر دا حکومت بیمه کړي کمپنیانو ته یې ورکړي هغې ته پیسې ورکوي اوس ستا پاکستان ښه دی که د انګریزان ښه دي اوس دا وګوره جان حبیبه چې موږ د دې ملک په خلاف څه خبرې کوو د افغانستان د استقلال چې د غازي امان الله خان 100 کاله شوي هغه ویډیو هم درسره وګورم او ته خپله بیا قضاوت تاسې وکړئ دا چې موږ انګریزانو ملک یو پروګرام کوو موږ سرکالي ده دلته موږ د دې په ضد باندې چې غازي امان الله خان دې ته 2 ځله شهید ورکړی تاسې وګورئ دا وګورئ دا عکسونه دا زموږ د مشرانو عکسونه دي دا وګورئ دا وګورئ دا وګورئ د میرویس خان بابا عکسونه دي ګوره ابدالي عکسونه دي غني بابا عکسونه دي دا مخامخ وګورئ غازي امان الله خان کړې ده د دې ته موږ 2 ځله شکست ورکړی دی او د دې په ملک کې د دې په خلاف باندې مظاهره کوو دې موږ ته سیکورټي راکړي And we will be the first to be with our Muslim brothers, so we unite together and show the world that we are all united. Zindabad! Zindabad! Now, as lessons... جان حبیبه چې ما ته سیکورټي دا راکوي ما ته امنیت دا راکوي او زه د ده په خلاف لګیم مظاهرې کوم اوس به زه ته وایم چې ستا ارمي زندهباد چې په 2001 کې د زما په وطن باندې بمبارانې کړي او زما ماشومان دې وژلي زه ته زندهباد ویم زه د ده په خلاف خبره کوم ولس ما سره د ودرېږي دی ما ته سیکورټي راکوي نو ستا پاکستان ښه دی که دا ښه دی د څه شي احسان کوئ تاسې زموږ ګل خانانو تاسو سره مې تاسې پوه کړئ احسان به زموږ منئ زه دې په کچه غړی کې اوس ما نه د خپل کور یې پاتې کړو په شمشتوب کیمپ کې په خسار کیمپ کې ورته ویلم د هغې احسان په ما کې هسپتال کې چې د علاج کې خو پیسې در کومه
د ونې چالم خو پیسې در کومه چې مواد را راځي خو په پیسې در کومه. نو خبره دا ده چې ځانونه مې اصلاح کوئ، خپل ځانونه مې اصلاح کړئ، په افغانانو مه هېروئ، مه پې احسان کوئ. احسان به د افغانانو منئ چې افغانان هم ونه بخي، والله کې تاسې الله وبخي. ستاسې پاکستان چې نن دی جهاد افغانستان او دفاع پاکستان، پوه شوې، دا هغه 1980 نه دی، دا 2021 کال دی. زموږ په دې سر خلاص دی چې دغه پاکستان ریاست زموږ دشمن دی. دا د ټولو پښتنو مسلمانانو دشمن دی، که په لر کې دی که په بر کې دی. که په دې کې څوک شک ګڼي بیخي انسان نه دی، بیخي د مور پلار نه دی پیدا. دا شی موږ په ثبوت رسولی. نو آینده دپاره داسې ویډیوګانې مه نه کوئ، نه په افغانانو احسان کوئ. احسان به زموږ منئ. ستا 100 لکه پاکستانیان په خارج کې دلته دوکانونه دي، په همدا انګلینډ کې 2م نمبر کار چې کوي، ټول پاکستانیان دي تقریبا. زه ټول نه ښیم خو تقریبا ټول پاکستانیان دي. موږ یو انګریز نه مولا کې داسې ویډیو یا داسې خبره اورېدلي. تاسې به ورو نیغ کېږي په موږ باندې به د وچې احسان نه کوئ. دا ویډیو مو ګورئ چې موږ دا پروګرام نه وروسته خپلو سیکانو سره سره رقم مینه محبت یې سره کړی او څومره سهولتونه موږ ته راکړي. الله دې وکړي چې تاسې پوه شئ. که پوه شئ پوه شئ، که پوه نه شئ بیخي خدای هم پوه مه کړه. خو موږ د خپلو افغانانو ماغزه خلاص کړه چې پاکستان موږ سره ډېر خیانت کړی. دا زموږ قرضداره دی، دا زموږ یو دشمن ملک دی. او که په دې کې شک ګڼي چې ایمان مه پکې نه. خدای پاک زنده‌باد زنده‌باد افغانستان زنده‌باد. ټول افغانانو ته مبارک وي.